بیا دغه خلک په مین پورې ملنډې کوي د لارې منځ کې د خبرې سړی لنډې کوي داسې رڼې اوښکې خو مه تویوه زړه ورانوي په قطو قطو و ننګو کې درله ډنډې کوي د خپل تاریخ نه ناخبره او ناشنا پښتانه د بډبېرې په زبیر پسې ملنډې کوي ګوره یو خس احسان دې نه منمه ګوره یو خس راپسې ونه جاړې په ژوندانه دې راله زړه سوی دی د مرګ نه پس راپسې ونه جاړې زړه مې په سینه کې جوړ چاودلی دی سترګو ته مې سوی را رسېدلی دی اوس پښې ورتې ورتې ټپې وکړي ښار ته بانډېسی را رسېدلی دی هغه چې مې خپل په بله اړوي هغه لیونی را رسېدلی دی د سترګو د جنګونو عادت یاره د نیزو او تورو جنګ به دې خوښ نه شي د شیشې په محلونو کې لوی شویه دا چوپال او دا ملنګ به دې خوښ نه شي جار د پیو د پیروي په شان سپینه نه زما دا سوی رنګ به دې خوښ نه شي تا ټول عمر د انګورو بسکلي د تیره د غرونو بنګ به دې خوښ نه شي په صراط مستقیم روان ته وایه منیر جان لوپر لپنګ به دې خوښ نه شي دولته په والله که جوارۍ له مې غوښتې یارانو له مې غوښتی وې یارۍ له مې غوښتې قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې د خپلې میراتمړې غریبۍ له مې غوښتې بېننګه یاره کاش ستا د واده اختیار زما وی جینۍ مې درله نه غوښته جینۍ له مې غوښتې چې مې پخه نه راځي ما له نامه نه راځي تا له ټپې نه درځي ما له قیسه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سوات کې مې شپه نه راځي یو کړاکړ ترمنځ دی سوات کې مې شپه نه راځي د ورځې زه نشم تلی او د شپې هغه نه راځي دغه زوړ نظم درته وایم چې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې یاد دې شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې زه به مسکۍ شانتي شوم ما به ویل ټوکې کوم چې تا به لاس راټول کړه نو ما به منډه کړله ته به دې مور له لاړې تا به دې مور ته ویل ما سره لوبې نه کوې مور به دې قاب شوه راته ویل به یې ستړې دې کړه دې سره ورسره لوبې کوه ته څه پاګل سړی چې هغه وخت رایاد کړم ځان سره وجاړمه ځان سره وهم وایم منیر رښتیا پاګلو منیر رښتیا پاګل دی نه چې واده په کور زړه شي چې په دیدن د رور مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه او دغه یو نظم د تاخیرې وایم بیا بس کومه چې د ژمي یخه شپه وه د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جور هوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دې مسلمان دی ما د ملا د بام نه مخکې پاسوي جنۍ باندې پیریان دی رشته پې که نه او زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي و په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي یا په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او
په ګران یم په ما ګران دی په ما ګرانا په ما ګران دی زه په ګران یم په ما ګرانا اوس د غمونه مې یاران دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې دوی هم بلکل ستا په شان دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او دا یاران ندي ماران دي دا به یې وخورې دا یاران ندي ماران دي دا به یې وخورې د منیر سره روان دي خو هندوان دي